بشري حقونه او د لویدیځ څرګنده دومخي. په لویدیځو رسمي خبرو اترو کې د ښځو حقونه د تمدن یو اساسي رکن او د پرمختګ د کچې د سنجش معیار بلل کیږي. د فرانسې په څېر هیوادونه ځانونه د ازادۍ، برابري او د ښځو د کرامت سخت مدافعین معرفي کوي، خو د میدان واقعیتونه یو بل ډول اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي چې د شعار او عمل ترمنځ ژور واټن څرګندوي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې هر 7 ساعته وروسته یوه ښځه یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا د ځان وژنې لور ته پناه وړي. همدارنګه هره 23مه ثانیه کې یوه ښځه له جنسي ځورونې سره مخ کیږي او هره 2 دقیقې وروسته یوه فرانسوۍ ښځه د تجاوز قرباني ګرځي. شمیرې ښیي چې په 2024 کال کې د ښځو د وژنو کچه د تیر کال په پرتله 11 سلنه لوړه شوې ده، یو رقم چې د یوه جدي ټولنیز بحران نښه ده، نه استثنایي پیښې. په لړزانونکو رسواییو کې ان یو شمېر د پولیسو افسران د زندانونو دننه د ناوړه استفادې او جنسي تیري تورونو سره مخ شوي او د ښځو د حقونو بنسټونه په پوهنتوني چاپیریال کې د تاوتریخوالي د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. دا وضعیت یوازې د انفرادي چلند پایله نشي بلل کېدی، بلکې د یوه جوړښتي بحران او د هغه نظامونو د ناکامۍ ښکاره نښه ده چې ځانونه د ښځو د حقونو ملاتړي ادعا کوي. په دې شرایطو کې بنسټیزې پوښتنې راولاړېږي: آیا نړۍ د هغو افغانو ښځو دقیق شمېر وړاندې کوي چې هره ورځ وژل کیږي یا د ټولنیزو فشارونو له امله ځان وژنې ته پناه وړي؟ آیا په افغانستان کې د جنسي ځورونې او تجاوز د پیښو مستند او شفاف رقم شتون لري؟ که په افغانستان کې دا ارقام د پرمختللو هیوادونو په پرتله نږدې له 0 سره برابر او یا خورا کم وي، نو ولې د همدې هیواد خلکو ته تل د ښځو د حقونو د سرغړونې په پلمه سیاسي فشارونه، تبلیغاتي یرغل او نړیوال بندیزونه لګول کیږي؟ دلته اصلي موضوع روښانه کیږي: آیا د ښځو حقونه یو نړیوال او انساني معیار دی که د سیاسي فشار او د افکارو د مهندسي کولو یوه وسیله؟ آیا هغه ازادي چې لویدیځ د خپلو ښځو لپاره تعریف کړې رښتیا له امنیت، کرامت او آرامۍ سره مل ده؟ که داسې ده، نو ولې یې ټولنه له تاوتریخوالي، اضطراب او اخلاقي زوال نه ډکه ده؟ د ښځو حقونه هغه وخت معنا او اعتبار لري چې واقعي امنیت، انساني درناوی او ټولنیز ثبات رامنځته کړي، نه دا چې د پړاو رنګه شعارونه او رسنیزو ویناوو تر شا یو تریخ او بحراني واقعیت پټ وساتل شي.